د لوړو زده کړو وزارت کارمندانو ته د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې لخوا د کلنۍ ارزونې د څرنګوالي په اړه د دغه وزارت د ناڅو په تالار کې 3 ورځنی ورکشاپ پیل شو. د یاد ورکشاپ په پرانیز غونډه کې د لوړو زده کړو وزارت مالیه او اداري معین مولوي حافظ محمد حامد حسیب د علم پر ارزښت خبرې وکړې. د انسان ژوند دا همیشه د زده کړې او د آموزش لپاره دی. ستاسو څخه مې غوښتنه هم دغه ده چې دغه سیمینارونو ته پر وخت حاضر سو او په حیث د طالب العلم ورته راسو او یو څه چې زده کړو آینده بیا هغه خپل په ادارو کې عملي کړو. وروسته د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ادارې حقوقي مرستیال ویس الدین ویس د ورکشاپ د جوړښت او موضوعاتو په اړه معلومات ورکړل. دلته تاسو سره په بخش د پلان، گزارش، لایحه د وظایفو تاسو څه صلاحیتونه لرئ، څه مسؤلیتونه لرئ، تاسو دپاره دا ټول تشریح کاندي او تاسو ته په دې بخش کې سیمینار ارائه کاندي. همدارنګه د نوموړي ورکشاپ 2 تنه ګډونوالو د یاد ورکشاپ پر جوړېدو خوښي وښوده. نننی سیمینار چې 3 ورځې به دوام کوي د ادارې امور له طرفه په کار اچول شوی ده تر څو د جدید شمولانو دپاره د هغې ارتقاء ظرفیت وشي او په نتیجه کې یو ښه خدمات د وطن عوامو خلکو زموږ رعایت ته وړاندې شي. نو خپلو مشرانو نه او خاصتا له ادارې امور نه ډېر منندویي کوو چې تر څو موږ ته دا سیمینارونه د ادارې او په آینده کې موږ دا ورنه تقاضا ده چې دوی نور موږ ته داسې سیمینارونه دایر کړي تر څو دلته ارتقاء ظرفیت په پوره توګه وشي. دا ډول پروګرامونه د نوي کارمندانو لپاره ډېر زیات مهم، مفید او ګټور دي. په دغه برخه کې موږ د ادارې امور نه د لا زیاتو پروګرامونو د لا زیاتو دغه سیمینارونو د چمتو کولو غوښتونکي یو چې دا ډول پروګرامونه د نویو کارمندانو لپاره په ټولو بخشونو، ارګانونو او اداراتو کې دایر کړي او د درنو هیوادوالو د خدمت لپاره لا ډیر ګړندي ګامونه واخلي، لا سم ګړندي ګامونه واخلي تر څو مراجعین له ستونزو خلاص شي او په اسانۍ سره مشکلات او ستونزې حل و فصل شي. د یادولو وړ ده چې دغه ورکشاپ به 3 ورځې دوام وکړي.